بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد ساجد رڼا د کورنا په اولنی کلاس کې تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې دا کوم حالات روان دي په دې کې زموږ خپل ذمہ داری جوړیږي او د استاد په حیثیت باندې زه دا باور ورکوم چې هر قسم حالات راشي نو د استاد په حیثیت په ان شاء الله دغه حالات منګ ورانېدو طرف ته نه پرېږدو. ځکه یو شعر دی چې وخته تخپل وسوکه چې ورک مې کې وخته تخپل وسوکه چې ورک مې کې زه به ځان پیدا کړم او پښتون بشم او زه د محبت د ګلو تخم یم دا خاوره ما خوري نه را زرغون بشم. نو هم د دغه شعرونو په رڼا کې به موږ د خپلې مورنۍ ژبې په موږ باندې خپل حق جوړېږي چې زموږ په کورونو کې ماشومان زموږ خویندې میندې زموږ وروڼه مشران کشران هر څوک د دغې مورنۍ ژبې نه خبر شي. نو اول کوشش په موږ دا کوو چې د هغې کوم بنیادي الفاظ دي لکه څنګه چې خلک اسکول ته اول لاړ شي ABC زده کوي مدرسې ته لاړ شي الف ب زده کوي دغه شان به موږ د پښتو بنیادي ټکي زده کړو او که موږ دا لږ ډېر په کوشش سره زده کړو نو زما یقین دی چې انشاءالله پښتو لیکل او ویل به موږ ته ډېر زیات اسان شي. د ټولو نه اول خو خبره دا ده چې زمونږ د انګریزۍ کوم الفاظ چې دي ABC نو دا به ستاسو په علم کې چې دا د شپږ 26 او زمونږ سره کوم چې د اردو الفاظ دي هغه دي 37 اووه-دېرش چې څه شي ته وایي او بیا د هغې نه وروستو د عربۍ چې زمونږ سره کوم الفاظ دي هغه یو کم دېرش دي. نو د دې ټولو په رڼا کې څلورم نمبر چې زمونږ کوم د پښتو خبره کوو د هغې توري ټکي چې کوم دي هغه دي څلوېښت. د دې مطلب دا شو چې زمونږ د پښتو دپاره کم الفاظ چې دي د هر شي دپاره جدا یو نوم دی په دې څلوېښت زه خو به لږ بخښنه غواړم که څوک پرې نه پوهېږي لاول دا ټکي به زده کوو که نه پکار خو دا ده چې ما دا په دې طریقه لیکلی یا مې په دې طریقه لیکلی خو دا 44 دي کوم چې دا موږ لیکو 44 په دې 44 کې دا به موږ لاول زده کړو چې د پښتو حروف تهجې به موږ نه وایو موږ به وایو د پښتو توري یا د پښتو د الف ب توري دا به موږ لاول زده کړو. ټیک ده که نه تاسو په کور کې چې دا تاسو نه نو تاسو زما سره به وایئ د پښتو د الف ب توري د پښتو توري څنګه چې حروف تهجې یا الفابیټکس موږ وایو نو دغه شان به موږ وایو د پښتو توري. د پښتو دغه څلوېښت الفاظ چې دي دا زموږ سره په دې چارټ کې تاسو مخامخ اینئ چې دا لګېدلي دي په دې څلوېښتو کې زموږ سره اتیش داسې الفاظ دي اتیش چې هغه د عربۍ دي هغه په عربۍ کې هم موجود دي لکه د عربۍ ټوټل الفاظ چې دي هغه 29 دي نو دا اتیش الفاظ چې دي دا پکې موږ د عربۍ راوړي دي او د فارسۍ په دې کې څلور دي هغه څلور الفاظ لکه مثال موږ دا وایو دا پ دا جې دا ګا دا څلور ټکي یو مې پکې زما په خیال پرېښو پ چ او ګ او ګا دا جې او ګا دا پکې د فارسۍ الفاظ دي او زمونږ سره پکې درې الفاظ چې دي هغه پکې زمونږ سره د هندۍ دي لکه موږ اکثر په هغه کې دا ګورو په دې لپاسه دا توی لګوو ټیک ده که نه دا نو اصل کې دا الفاظ چې دي په کلمې چې دا ټکي لپاسه لګي موږ به په پښتو کې په دې طریقه باندې لیکو داسې نو موږ به په حروف تهجې کې د دې خبرې نشاندهي وکړو چې دا الفاظ چې درې دي دا د هندۍ نه راغلي نو موږ به نن دا زده کړو چې زموږ د پښتو د الف ب توري چې دي هغه دي څلوېښت لکه موږ مثال موږ وایو الف نو دا الف په موږ د ځان سره الف لام او ف نو د دې نه به الف جوړ شي. اوس موږ کله ب نو په عربۍ کې په مدرسو کې موږ زده کړي دي با دا موږ ب نه وایو دا با وایو او موږ په اردو کې هم ب وایو دا به با نه وایو. اوس موږ په پښتو کې دا ب وایو نو ب به څنګه لیکلی کېږي ب او ی ورسره ب په دې کې په دې نوې املا کې یا په دې نوې رسم الخط کې د دې یګانو مسله دا ډېرې زیاتې اسانې دي 15 یګانې دي انشاءالله په هغې باندې به په بل کلاس کې ذکر کوو. نو زموږ سره الفاظ دا دي الف ب پ درې ټکي چې دي لاندې هغه به پی
بیا من با ازده کړه داسې کوو خا دا اکثر زمونږ نه هېرېږي موږ چې سټارټر وو که نه نو کم ټکي چې لاول لاندې هغه به موږ اول لیکو نو په دې کې بې او بیا درې ټکي چې لاندې نو دا به پی شي بیا به موږ د دې نه وروستو له پاسه پرېږدو نو اول چې کوم دوه ټکي دی تی بیا د دې دوو ټکو سره بل یو لفظ لګي تی او بیا درېیم ورسره لګي سی منګه د دې سی څومره قاریان د سین او د تی دا به لږ نرم وایو که نه کله چې د ژبې دا مخامخ سر د مخامخ غاښونو د سرونو سره لګي د دې نه تی ثا قاریان صاحبان چې ثا وایي نو دا سی بیا موږ په دې پسې راځو دا خو زموږ د دې یو ټکي دا پنځه چې دي که نه دا خو د دې کښتۍ دا کوم الفاظ چې دي که نه د دې دا پنځه دي دا به موږ حسابونو موږ ته آسان ښکارېږي په دې پسې راځي جیم نوی ټکی زموږ سره دی زین په دې جیم باندې چې کله له پاسه موږ حمزه ولګو نو د دې نه به جوړېږي زین دا په کم ځای کې استعمالېږي انشاءالله دا به په روانو کلاسونو کې به انشاءالله موږ تاسو ته وایو بیا په دې پسې د چې په چې پسې بل زموږ د پښتو لفظ دی هغې ته موږ سې وایو سې چې موږ یوسفزي هغه د سین دپاره استعمالوو لکه مثال موږ وایو څپلی څپلی ټیک ده او هغه دا کم لاندې چې کم نور هغه د دا د زه بریک اپ وکړم چې په کومو علاقو کې دا استعمالېږي هغه چپلی وایي ټیک ده لیکلی کېږي داسې په دې پسې دا ښې ښې دال ډال ذال را ړا اوس رې موږ به راوې که نه نو دا رې ړې زې جې جې او ګې په دې کې ډېر زیات فرق دی ټیک ده لکه موږ وایو ژبه ژبه نو دا به په جیم او په دې کې به لږ فرق کوو ژبه ځکه موږ په ژبه داسې نشو لیکلی که نه موږ ژبه داسې لیکو ژبه په دې کې فرق دی هغه بره د زه بیا د یو لفظ سره استعمالوم اوس دا ګې موږ وایو ګیر ګیره په دې کې فرق دی نو ګا په کوم ځای کې استعمالېږي او دا ګې په کوم ځای کې استعمالېږي نو د دې نه دا پته لګي چې زموږ د پښتو د ژبې هغه لمن او وسعت چې دی هغه ډېر زیات فراخ دی بیا په دې پسې دی سین شین خین دا زموږ لپاره په پښتو کې نوی لفظ د پښتو دی چې کله دې دا ولاړ ټکي ولیکي نو دا به استعمال شي د خین لکه موږ ښېګړه به داسې نه لیکو موږ وایو که نه د کار څوک چې د چا سره څه مرسته کوي ښېګړه دا ښېګړه به موږ په خین باندې لیکو صحیح ده نو دا به کوم ځای کې استعمالېږي انشاءالله دا به موږ په اولني کلاسونو کې ووایو بیا د صاد ضاد طی ضی عین غین فی قاف کاف گاف لام میم نون چونکه په منډه ځکه لاړم چې دا زموږ عام استعمال دي اوس په دې بل یو لفظ راغی دې ته وایي نور نور ٹھیک ده د نون نه لکه موږ مثال موږ اکثر په دې کې لږ کنفیوژن لږ مسله په دې کې لږ پیدا کېږي هغه داسې ده چې موږ چې لیکو کونړ د افغانستان کونړ ٹھیک ده نو موږ به د دې نه داسې جدا کوو کونړ به موږ داسې لیکو په غوږونو چې کوم سړی اواز نه اوري هغه به کونړ شي ٹھیک شو نو په دې کونړ او په کونړ کې به بیا موږ داسې فرق کوو د نور خپل الفاظ دی هغه ان شاء الله په اول روانو کلاسونو کې وایو واو هي اوس دا یګانې چې دي که نه دا پنځه یګانې دي پنځه یو ته موږ مخصوصه یې وایو ٹھیک ده کم دا ونډه یې چې دا په هغې چې دا څه ټکي وو که نه د دې مطلب دا چې دا مخصوصه یې ده هغه به موږ استعمال کړو بیا ورته تاسو پوه شئ بیا چې دې موږ داسې لکۍ وکړو که نه نو د دې به مطلب دا چې دا د مؤنث دې ته ښځینه یې وایي د تانیث یې چې څه شي ته وایي ٹھیک ده د لکۍ والا یې چې دا نو دا به موږ د مؤنث لپاره استعمالوو بیا چې موږ په دې باندې حمزه وکړو که نه نو دا به موږ د حکم لپاره استعمالوو د حکم لپاره
لکه دا کار وکړئ زئی راځئ مزئ نو چې دا حمزه کې دا به د حکم دپاره بل به موږ دا کومه یې چې ده که نه دا به د ژبې دپاره استعمالو کړي دي یا موږ معروفه یې ورته وایو او چې په دې باندې ټکي نه هیڅ هم نه نو دا د کړی دی لکه د مخکې وخت دپاره موږ استعمالو هغې ته موږ مجهوله یې وایو نو دا په افغانستان کې داسې استعمالېږي او زموږ دپاره داسې دا اوس هم مستعمله ده دا یې دلته په پاکستان کې زموږ د یوسفزو دپاره دا استعمالېږي نو دا خو یو شارټ اوورویو و صرف د حروف تهجې کمې ته چې موږ د الف ب توري وایو د هغې الفاظ داسې چې کوم ما تاسو ته ووایي او انشاءالله د وخت سره سره به بیا موږ دا جدا کړو چې دا څنګه استعمالېږي زما یقین دی چې تاسو به په دې حواله باندې به تاسو پې ځان پوه کړی وي بیا هم که په دې حواله نور څه تپوسونه هم وي نو د ویډیو نه لاندې زموږ دغه نمبرې دي په هغې باندې تاسو په کمنټس کې خپل رای هم راکولی شئ او که د چا څه تپوسونه وي نو هغه په دغه نمبرو باندې هم تاسو کولی شئ زما یقین دی چې تاسو به زموږ سره اوسېږئ د الله په امان